زما په رنځېدو وسره دې وکړه ودې نه کړه جانانه د راتلو واده دې وکړه ودې نه کړه د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د ژوند د بدلیدو دعوه دې وکړه ودې نه کړه او حاجي صاحب در نظار شمه د خدای د کوره راغلی حاجي صاحب در نظار شمه د خدای د کوره راغلی د سود د کاروبار توبه دې وکړه ودې نه کړه د خدای په لار کې تللی وي څلور میاشتې دې ویستې د خور د جایداد حصه دې وکړه ودې نه کړه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دیر سیمه د خپل جمالیتي حسن له کبله ښکلې د ښایسته ده خلک یې خوښوي نو بل طرف ته دغه خاورې دغه سیمې ډېر ستر اتلان لیکوالان فنکاران د هنر حوالې سره زیږولي دي او هغوی د خپل خیال او فکر په ذریعه دلته په خیبر پښتونخوا کې او په ګرده نړۍ کې چېرته چې پښتانه اوسیږي یوه ښکلې نامه پیدا کړې ده او دغه سلسله دوامداره ده په ننني پروګرام کې په دویم ځل موږ سره د دیر د سیمې یو داسې زلمی لیکوال ناستې کوي چې هغه د خپل خیال او فکر حوالې سره یو مستند شخصیت دی ډېر پښتانه پیژني تر دې دمه د پښتو په ادب کې 2 کتابه چاپ کړي دي چې د یو نوم دی زلمی خیال او د بل نوم دی زړه په جړا سپکېږي چرته چې پښتانه دي یاسر اکمل روغاني صاحب بخامخا پیژني زلمی لیکوال له خو په کم عمرۍ کې ډېره ښکلې نامه پیدا کړې ده او دغه هڅه کوي چې د پښتو ژبې او ادب دپاره ډېر څه وکړي نن ورسره یو څو خبرې کوو او بیا ترې نوي کلامونه ورو یاسر صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه وي مننه غازي نادانه یو ځل بیا ستا مشکور یم چې ماله دې په دومره لنډ تنګ وخت کې راغلی په دې ګرمۍ کې راغلی او تر پوهنتونه راورسېدې یو ځل بیا ستا مننه کوم چې ماله دې وخت راکړو مننه یاسر صاحب ژوند څنګه روان دی شکر دی ښه برابر روان دی د ملګرو ته د یاد وي چې په 13 مرکه کې ستاسو همدې کې موږ مرکه کړې وه هغه ملګرو ډېر په غټ تعداد باندې وکته او د هغې تر اوسه پورې باوره کوي چې د هغې تقریبا 8 میاشتې به کېږي کال ملګرو غوښتنې کولې چې یاره یاسر صاحب سره د بیا ناستې وشي بیا دغه ملګرو به څنګه مننه کوئ مننه د دغه ملګرو برکت دی چې زه یو وارې بیا کیمرې ته مخامخ شوم او مرکې ته مخامخ شوم ځکه چې زما چې څومره خیال دی نو ستاسو د مرکې نه پس ما بله مرکه هم نه ده کړې څه د زړه زور مې نه و ورته او څه د نورو کارونو سره په نورو کارونو کې مصروفه وم نو د هغې انتهایي مشکور یم چې د هغې په وینا باندې زه یو ځلې بیا کیمرې ته مخامخ شوم مننه ډېر زیاته مننه یاسر صاحب واقعي چې تاسو د دې ځای نه تللي وئ نو بیخي د سکرین نه اوټ وئ نو د هغې څه وجه وه او اوس تاسو هغه کارونه وشو که نه داسې څه وجه نه وه خاص وجه خو څه زما فاینل ایئر و د یونیورسټۍ کې د هغې څه سټډي وه څه د کور کارونه وو او نور داسې مصروفیات وو نو تقریبا څه مصروفیات ختم شوي دي او څه روان دي صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو یاسر صاحب هغه چې کوم ضروري پوښتنې دي او هغه هر څه خو موږ مخکینۍ مرکه کې کړي دي ملګرو ته نن خپل یو 2-3 غزلې که تازه یي او که زړې ډېره زیاته مننه مننه نوي شعرونه د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې ته زما په زړه او ذهن خورې د الله نبي ته زما په زړه او ذهن خورې د الله نبي ما ته ستا د مینې د اظهار ضرورت نشته دی دلته بې اختیاره هر سړی اختیارمن شوی دی دلته بې اختیاره هر سړی اختیارمن شوی دی دلته د قانون او د سرکار ضرورت نشته دی سپینه جامه غوند باطن د خیرې ډک ساته سپینه جامه غوند باطن د خیرې ډک ساته دلته سردارۍ له د کردار ضرورت نشته دی مننه او ای د نوي دور محبت څومره سپک شولې ای د نوي دور محبت څومره سپک شولې اوس درله د خط او د ریبار ضرورت نشته دی مننه د تازه غزل مطلب ده چې درد تنگ نه کړم دردونه رانه تنگ شول درد تنگ نه کړم دردونه رانه تنگ شول په وجود کې پرهرونه رانه تنگ شول د چا غم مې په مزاج اثر انداز شو د یارانو صحبتونه رانه تنگ شول مننه یو پښتون
لالي ویل تندی مې سپور دی یو پښتون لالي ویل تندی مې سپور دی کار تنګ نه کړمه کارونه رانه تنګ شول مننه یو پښتون لالي ویل تندی مې سپور دی کار تنګ نه کړمه کارونه رانه تنګ شول زه بې مټه بې دولته سرټیټ نشم زه بې مټه بې دولته سرټیټ نشم دا غړی او دا سرونه رانه تنګ شول مننه تنهایي مې د زړه زور دومره زیات کړی تنهایي مې د زړه زور دومره زیات کړی یاره دغه اوچت غرونه رانه تنګ شول او شعر دی پکې چې ستا په غم غلطولو کې ناکام شوم ستا په غم غلطولو کې ناکام شوم دا لوګي او کتابونه رانه تنګ شول او زه لا هغسې یا سره سلامت یم زه لا هغسې یا سره سلامت یم د حالاتو ګزارونه رانه تنګ شول ډېر زبردست ډېر مننه بل غزل څو شعرونه چې زما پرنځېدو وسره دې وکړه ودې نه کړه زما پرنځېدو وسره دې وکړه ودې نه کړه جانانه د راتلو واده دې وکړه ودې نه کړه د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د خپلې نظریې د بوت په سر دې رور پردی کو د ژوند د بدلیدو دعوه دې وکړه ودې نه کړه او فنکاره د هنر په غږ دې ډېر خلک مین کړل فنکاره د هنر په غږ دې ډېر خلک مین کړه د قام د بیدارۍ ناره دې وکړه ودې نه کړه او حاجي صاحب در نظار شمه د خدای د کوره راغلی حاجي صاحب در نظار شمه د خدای د کوره راغلی د سود د کاروبار توبه دې وکړه ودې نه کړه او په خپل ذات دې شروع کړله په خپل ذات دې کړه ختمه په خپل ذات دې شروع کړله په خپل ذات دې کړه ختمه زما د بربادۍ قصه دې وکړه ودې نه کړه او د خدای په لار کې تللی وي څلور میاشتې دې ویستې د خدای په لار کې تللی وي څلور میاشتې دې ویستې د خدای په لار کې تللی وي څلور میاشتې دې ویستې د خور د جایداد حصه دې وکړه ودې نه کړه او چې سترګو ته دې ناسته وم او سترګې دې مړې وي چې سترګو ته دې ناسته وم او سترګې دې مړې وي یا سره نادیده ګیله دې وکړه ودې نه کړه یا سر صاحب بس یو څو شعرونه راته نور ووایي او بیا ول خپل پیغام هم ورکړي بل د بل د لنډ بحر غزل یو څو شعرونه چې ښځي شباب ښه نه دی ټیک د جناب ښه نه دی ستاسو پوښتنه ستغه زما جواب ښه نه دی دا د الفت قصه ده دا د الفت قصه ده دې کې حساب ښه نه دی پښتون غدار دی پکې جی دا کتاب ښه نه دی مننه پښتون غدار دی پکې جی دا کتاب ښه نه دی مینه کمزوري شوله زړونو لتاب ښه نه دی مننه مینه کمزوري شوله زړونو لتاب ښه نه دی د محبت په مجرم دومره عذاب ښه نه دی زمون قصې دروغ دي زمون نصاب ښه نه دی زمون قصې دروغ دي زمون نصاب ښه نه دی دا د مندر حصه ده دلته محراب ښه نه دی زما لا هغسې زړه خانه خراب ښه نه دی زما لا هغسې زړه خانه خراب ښه نه دی لکه ټوپکې ښې دي لکه رباب ښه نه دی لکه ټوپکې ښې دي لکه رباب ښه نه دی چې ما درکړي دي نو بیا احتساب ښه نه دی او یا سره زړه مې وران دی ما له ګلاب ښه نه دی ډېر ښه یا سر صاحب ډېره زیاته مننه څه پیغام لرئ دغه پیغام ما مخکې وړاندې کړی و زما په خیال عمل پکار دی خبرې نه دي پکار نو دغه پیغام مې دی چې مینه رورولي دا عام شي تعلیم عام شي هر سړي ته خپل حق چې کوم دی میلاو شي او هر سړي سره خپل مقام ومنودی شي نو بس مینه عام شي او مننه قدرمنو دا موږ سره د دیر د سیمې یاسر اکمل روغاني صاحب چې تاسو را سره په دویم ځل واورېدو ډېره ښکلې شاعري وکړه او پیغام یې هم د ستاینې وړ دی ملګرو ته د یاد وي چې د یاسر اکمل روغاني صاحب د دریم تاریخ نه وروسته بلکې په دریم تاریخ باندې د 14 د اخري کال چې کوم دی پیپرې شروع کېږي په خپلو دعاګانو کې خصوصي د دې څه وکړئ زما سره یاسر اکمل روغاني غازي نادان په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان بریالي اوسئ